شیراغا دی. شیراغا دی. څنګه شیراغا؟ ښه یم جوړ ته څنګه خلک؟ ډېره مننه ژوندی اوسې. نوم د شیراغا ده دیگه. اوه شیراغا جان. څه کوی اشتباه کردم. څه کوی باشه پشتوی ما قدر خوب نیست. حالا فارسی پوش میکنه. لگ لگ پوش می. زه هم پختو پوشم خو لگ لگ. حالا باش که گپای مرا نکشن. من کم پشتو میگم. من خیر فارسی گپ میزنم شما پشتو. درست است؟ بله. کم فارسی دارم. فارسی کم پویگی. ته هم فارسی لگ لگ پویگی. ز پختو لگ لگ پویگی. هیچ مشکل نداره. سکوی په سیراهی علاوالدین. خواب آمده. په افغانستان کې. په سیراهی علاوالدین کې. سیراهی علاوالدین. کمی اجازه بدین. حال خیر باشه. بیاین شما کمی طرفتر. خب در سیراهی علاوالدین چی میکنیم؟ په سیراهی کې څه کوي؟ په سیراهی کې څه کوي؟ دلته چې راغلي یک ترجمان است. موږ چې دلته راغلي یو پر دې ولس باندې ګرځو په دې بازار کې ګورو چې څوک مشکل جوړ نه کړي او څه ناڅاپه خبر ونه شي. موږ د دې دپاره ګرځو د یو بل پام د ځان څخه غواړو چې څوک یو داسې کاروبار ونه کړي. موږ د دې دپاره ګرځو د وطن کې ولس ته یو زړه ورکړو یو بل کار وکړو. ډېر ښه له کوم ځای کې؟ دارالمان کې یم. دارالمان کې ولایت روزګان ولسوالۍ خاصه روزګان وظیفه مو دارالمان کې د اوس پیلان. وظیفه تان در دارالمان است؟ او دارالمان است. خب چی میکنین باز در چی وظیفه دارین شما؟ مجاهد هستین؟ اوس مجاهد هستم خو بسیار خوب. اوس مجاهدم خو وظیفه پیلان دی وظیفه ندارم. سرباز یم. سرباز هستین؟ اردو سرباز یم. خو اینا میاد دیگه وظیفه است. سربازی ها وظیفه است. وظیفه دارم د وطن لپاره خدمت کوم چې دا مننه ډیره مننه. شما خدمتگزار واقعی وطن هستین دیگه. برشان بگین که شما خدمتگزار واقعی وطن هستید. د دې وطن واقعي هغه یاستئ سربازان یاستئ یا وطنان یاستئ؟ موږ اوس هم ډېر کوشش کوو چې د دې وطن کې فارسي زده کړو. 100% کوشش وکړی دی فارسي زده کړو. خو یو پښتو چې دی یو کس ته که فارسي زده کړو 2 نفر یو. نو موږ هر څونه کوشش کړی چې د دې وطن خدمت وکړو فارسي زده کړو. کوشش وکړو انشاءالله بخیر. خیر اوسې فارسي کوم سخت ژبه نه دی کنه؟ نه داسې سخت ژبه نه ده خو خیر موږ دپاره اوس فعلا یو څه سخته ده. فعلا خو سخت است. زه هم مگم پشتو بسیار زبان شیرین است. من بسیار زیاد پشتو را دوست دارم. باز کوشش میکنم که یگان پشتو گپ بزنم. میگم باش که حالا مردم زیاد فی میگیرن نه از او خاطر وای زه ډیره خوښه لرم خو مگم خیر از بانک فی بگیرن. ما دمی فی گرفتن کوشش میکنیم یاد بگیریم. سمه دی پښتو درې زده کوو. موږ چې هر څونه کوشش وکړو د خیر سره انشاءالله ورحمت ستا دپاره هم ځایونه سموو دفترونه فعال کوو. نو نور ځای ستا دپاره کوشش وکړو چې ستا دپاره کوشش وکړو چې ستا ته ځای فعاله کړو. ستا دپاره کوشش وکړو د پښتو ژبې دپاره موږ فارسي زده کړو د پښتو زده کوو. دا د افغانستان دوې ژبې دي. انشاءالله ورحمت د افغانستان کاروبار به ډېر مخته روان دي. و خیر باشین سلامت باشین. تشکر از شما در افغانستان چند سال میشه که آمدین؟ البته در کابل زندگی میکنین. افغانستان ته تاسو څومره وخت کیږي چې راغلی یاستئ؟ افغانستان څو وخت فتح وکړل او څو کال؟ افغانستان ته موږ د فتح څخه 3 کاله کیږي. 3 کال میشه. او 3 کال. 3 سال میشه. او 3 سال میشه. خو موږ دې کابل ته را داخل شوي د فتح څخه. اوس فعلا خو کارونه ډېر مخته روان دي. خو موږ د دې کارونو سره باندې ډېر دي. اوس نوې باشي د بس څوکه لګای د خیر چې سړکونه جوړ کړو مکتبونه جوړ کړو مدرسې جوړ کړو. کوشش وکړو د خپل افغانستان د بچیانو لپاره خدمت وکړو. خیر ببینید آمدن که میگم ما امی سرکار را جور میکنیم مکتبا را جور میکنیم. شما خیر ببینید سلامت باشید. ما هم به حیث شهروند بسیار زیاد تشکری از شما میکنیم. از یو هیوادوال تاسو نه ډیره مننه کوم. ډیره مننه کوم. درباره تحصیلاتتان بر ما بگوین که چقدر تحصیل دارید؟ وای خپل د تعلیم په برخه کې ما ته معلومات راکړه چې څومره تعلیم دې کړی دی. تعلیم خو ډېر زیات کړی دی. ماسکرات مو کړی د تعلیم کړی خو داسې تعلیم نه ده کړی دی. هغه تعلیمات لکه مکتب دی ویلی دی مدرسه نه مکتب نه دی ویلی مدرسه مې ویلی. مکتب نه خواندید؟ نه مدرسه مې ویلی ده. مدرسه خواندید؟ مدرسه خواندید. چی خواندید در مدرسه؟ د روزګان ولایت کندهار ولایت هلمند ولایت مکتب نه. قندهار هستید؟ در قندهار؟ نه روزګان است. از روزگار است در قندهار درس خوانده دیگه. مدرسه خود خوانده. او مدرسه زیاته مکتب کم ده پکې. او اوس فعلا کوشش کوو چې مکتبونه جوړ کړو مدرسې جوړ کړو سړکونه جوړ کړو وطن لپاره. وای مطلب یې داسې دی چې تاسو څومره تحصیل کړی دی؟ او را بالین خیره امیره برشان بگوین که در مسجد یگان تا که میرن درس خواندن میگن ملای مسجد زیاد قفایی میبرداره. شما را برداشتن یا نه؟ سید خو اوس ملک ده زه خبر وای تا چیرته کله مولوی صاحب په مدرسه کې یا په مسجد کې وهلی چې سبق دې نه دی زده کړی؟ یا نه مې ده وهلی
در یادتان نیست یا در یادش هست برای ما نمیگن بالا سر داخل خود دست دکورا زما په پارسی سر نخلاصیږي که په پارسی سر حالا خیره بانیم که چند دقیقه گپ بزنه بیادر اینجا ما هم وطنش هستیم خیره په پارسی سر خلاصیدای ما تاسو سره بیا ډیر غپ کول ډیر خبرې مې کول ډیر خبرو معلومات مې درکې خو اوس ما سره خاص سر نخلاصیږي خو زه ډیر خبرو کې فاسه ما ډیر خبرې مې کولې د افغانستان په سطح ما ډیر خبرې درلودې خیر ببین سلامت باشین شما لطف کردین دیر مننه ژونده اوسئ تاسو ښه مننه خدای پامان خداحافظ شما